کله چې په تاسو کې د یو تن د روژې ورځې باندې دی روژه دی نو دا د بې حیا خبرې نه کوي، دا خو هر وخت ناروا دي. خو په رمضان کې بې حیا خبرې، په رمضان کې کنځلې کول، دې سره دا روژه خرابېږي. او چغې دې نه وایي منه جنګ جګړې او شور او بد اخلاقي راخستې، په کور کې هم لانجه ده او په بازار کې هم د ده لانجه ده او په هر ځای کې او چغې او شور یې راخستی دی. دا د رمضان المبارک سره منافي، د روژې سره منافي امور دي. روژه پې خرابېږي. په رمضان کې پکار ده چې مونږ کې وقاري، په مونږ کې تقوایي، د دې روژې آثار دا په مونږ باندې ښکاره شي. تر دې پورې د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن سابه أحد او قاتله فليقل إني صائم. بل روایت کې راځي إني امرؤ صائم. که ده سره یو کس کنځلې وکړي یا د ده سره جنګ کوي، دی دې په مقابل کې ورته نه کنځلې کوي او نه دې جنګ کوي، دی دې ورته دا ووایي چې زه روژهدار یم. دا هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته یو ډېر ښایسته علاج راښودلی. مطلب دا دی چې زه هم جنګ کولی شم، زه هم کنځل کولی شم، زما هم په دې خوله کې ژبه شته، خو تا خپله روژه خرابه کړه او زه د خپلې روژې فساد نه غواړم. په دې باندې دا مخامخ کس چې کوم تا ته کنځل وکړه د دم تربیت کېږي په دې جمله باندې چې ته وایې زه روژهدار یم، ما له زما روژه اجازت نه راکوي، که نه زه تا له جواب درکولی شم، د دې نه سخت جواب درکولی شم. دا هغه تربیت دی د رمضان المبارک او د روژې په موقع کې چې موږ ته خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم راکړی. دغه رنګ د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. یو انسان دی هغه دروغ نه پرېږدي، په دروغو باندې عمل نه پرېږدي. په دروغ عمل دا دی چې د خلکو سره دوکې کوي، فراډونه کوي، دو نمبري کوي، وعده خلافي کوي، او ژوند یې د دروغو دی، اعمال یې د دروغو دي، دی دا نه پرېږدي. د الله نبی فرمایي څوک چې دروغ نه پرېږدي د ژبې حفاظت نه کوي، په دروغو عمل نه پرېږدي، الله رب العالمین ته د دې هیڅ حاجت نشته دی چې دې انسان خوراک او څښاک پرېښی دی او سهار نه ماښام پورې دی وږی او تږی دی. وګوره ورته عجیب خبره ده. دې حدیث کې مقصد دا دی زموږ تربیت چې د روژې مقصد ګوره لوږه او تنده نه ده، ځان وږی کول او تږی کول نه دي، بلکې د دې اصل مقصد دا دی چې مونږ تاسو خپله ژبه، خپل سترګې، خپل غوږونه، خپل خواهشات دا کنټرول کړو. که بل حدیث کې راځي کله چې ستا روژی نو ستا د سترګو م روژی، ستا د غوږونو م روژی، ستا د ژبې م روژی، ستا د ټولو اعضاو روژی، منه دا ټول اعضا کنټرول کو، د دې تربیت حاصل کړو.